دعاګانو سره سره په رمضان المبارک کې یو بل دعا چې دا هم ډیره عجیبه دعا ده، دا هم ځان سره یاد ساتئ. او دا دعا ستا د دنیا د ټولو کارونو دپاره یوه سرچینه ده، یوه خزانه ده، یو بهترین شی دی. او هغه دا ده د رب العالمین نه دا دعا غواړه: اللهم یا ربي احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. یا الله زما چې څومره کارونه دي، حسن خاتمه، خیسته انجام او د کار خیستوالی راته نصیب کی. زما په کارونو کې هغه کار ماته نصیب کی چې هغه زما د پاره د فیدی وي. اللهم یا ربي احسن عاقبتنا، د هر کار خیستوالی راته نصیب کی. زما چې څومره کارونه دي دا راته هغه پکې نصیب کی چې کم زما د پاره خوي، د انجام په لحاظ سره او د اخیری خاتمه په لحاظ سره او د کار د ختمېدو وخت کې ماته ډیره فایده ملاو شي پاغي کی، او هغه کار ماته دنیا او د آخرت ګټه را نصیب کی. احسن عاقبتنا في الامور كلها، چې څومره امور دي، کاغه دنیا سره متعلق دی او کاغه آخرت سره، کاغه ستا دین سره دی او کاغه ستا دنیا سره دی. في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا. دنیا کې انسان کله کله د خپل اخلاقو د وجنه، د خپل عادتونو د وجنه، د خپل ګناهونو د وجنه شرمنده شي. نو دویمه فایده په دې دعا کې عجیبه ده چې الله ما د دنیا د شرمندګۍ نه وساتي او دغه شان د آخرت د ناکامۍ نه. اللهم یا ربي احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله تعالی دې موږ ټول د عذاب اخرتنا بچو ساتي. رمضان کې دعاګانې قبليږي، بشمنی او خصوصا رجمات کې ما هم په خپل دعاګانو کې ځان سره یاد ساتي، او خصوصا استادان او والدین او به هغه خلک کلم په دعا کې مه هېروه چې تا باندې څه ناڅه احسانات کړي ستا تعلیمي دورې کې یا ستا په تربیت په لحاظ سره یا ته یو مقام ته رسولی. الله تعالی دې وکړي چې موږ هغوی سره احسان وکړو.